له دغه گیم نه مې 400 افغانۍ موبایل ته کریډټ کارت ګټلي. که تاسو هم ګټل غواړئ نو دغه ویډیو تر پایه وګورئ، ځکه په دغه ویډیو کې گیم کې د اکاونټ جوړولو او KYC کولو ټول معلومات به پر دا ویډیو کې ترلاسه کړئ. سلام، وخت مو بخیر. زه جاوید سکیلز یم. په دغه ویډیو کې دغه گیم کې د اکاونټ جوړولو او KYC کولو اړوند ټول معلومات درکوم. که تاسو له دغه گیم نه پیسې ګټل غواړئ نو ضرور ده چې باید په دغه گیم کې KYC وکړئ. اکاونټ مو چې کله جوړ کړ ضرور ده چې KYC وکړئ، ځکه KYC ډیره زیاته مهمه ده. چې KYC ونه کړئ تاسو ته ګټه او پیسې نه درکول کیږي. نو KYC هم دومره سخته نه ده، صرف تاسو نه عکس، عمر او تاریخ او داسې یو څو شیان غواړي چې ټول معلومات یې پر دا ویډیو کې درکوم. ویډیو تر پای وګورئ، په هر څه به مو سر خلاص شي. د گیم د ډاونلوډ لینک به مې درته د ویډیو په ډسکرپشن کې ایښی وي، چې له هغه ځایه تاسو په ډېره اساني سره ډاونلوډ کولی شئ. کله مو چې دغه گیم ډاونلوډ کړئ بیا به تاسو دغه گیم راخلاص کړئ. نو زه دغه گیم راخلاصوم. تاسو کله دلته به لیک ورته منتظر سو، نو دلته تاسو ته یو بله صفحه راځي. دغه صفحه ملګرو تاسو ته راسي. دلته به تاسو په دغه منځنی اپشن چې کوم ښکاري په د ګوګل باندې به تاسو د یوې ایمیل ادرس په واسطه ورته لاګین سئ، په ډېره اسانۍ سره مو اکاونټ جوړېږي. نو دلته به تاسو په دغه ځای کلیک ورته وکړئ. نو زه دلته تاسو نه د خپل جیمیل نه پټوم، ځکه که یوټیوب ما ته پرې سټرایک رانه کړي. نو دلته زه یو ایمیل انتخابوم. بیا نو دلته ما ایمیل انتخاب کړ، لیک شانتې ورته منتظر کېږم. نو تاسو کتلی سئ ملګرو چې ما سره په ډېره اسانۍ سره اکاونټ پکې جوړ شو. ښه نو ګرانو ملګرو، کله مو چې په دغه طریقې سره اکاونټ پکې جوړ کړ، اوس راځو د کار کولو طریقې ته. څرنګه کولی شو په دغه کې کار وکړو او څرنګه هغه 400 افغانۍ نه هم ډېرې پیسې ترې وګټو، او اوس کوم شرطونه یې دي په څه طریقه لیږل کېږي ټول معلومات درته شریکوم. دا چې څرنګه کولی شو هغه 400 افغانۍ وګټو، له هغه نه هم ډېرې. دلته به تاسو دغه ریفرل برخې ته راسئ. کله چې ریفرل برخې ته راسئ دا ډول صفحه لري. دلته ملګرو د کار کولو طریقه دا ده چې تاسو ته یو ریفرل لینک درکوي. په دغه لینک له لارې تاسو یو نفر راولئ، تاسو ته 1000 کوینه درکول کېږي. یعنې چې یو نفر په راوستلو سره تقریبا 80 افغانۍ موبایل ته کریډټ کارت کېږي. د ویډرا سرچ دا دی چې تاسو باید هر څومره نفرو ته دغه ریفرل لینک ولېږئ او هغه اکاونټ پکې جوړ کړي، نو بیا تاسو ته 1000 کوینه درکول کېږي تقریبا، چې بیا چې د $10 تاسو پوره کوئ کولی شئ بیا موبایل ته ولېږئ. هغه تقریبا 90 افغانۍ موبایل ته کریډټ کارت درکېږي. دا چې ما 400 افغانۍ موبایل ته کریډټ کارت ګټلي، نو تاسو هم په دغه طریقې سره ګټلی شئ چې دغه د ریفرل له لارې نفر راولئ. کله مو چې نفر راولئ 1000 کوینه درکول کېږي، بیا تاسو ته دغه پورته جمع کېږي. ما تاسو ته زه خپل ریفرل درښیم. دلته تاسو کتلی شئ ما څومره نفر راوستلي دي، په هر نفر یې 1000 کوینه راکول کړي، 1000. نو په دې طریقه سره تاسو هم کار پکې کولی شئ. کله مو چې تقریبا په دغه کې یو $10 پوره کړل، بیا کولی شئ باینانس ته یې ولېږئ، کولی شئ موبایل ته هم ترې ولېږئ. نو د ویډرا شرط دا دی چې تاسو باید 10 نفرو ته دغه لینک شیر کړئ چې هغه هم په دې طریقې اکاونټ پکې جوړ کړي. داسې بیا کاپي کړئ او بیا په واتساپ نورو کې ولېږئ. نو دلته دا کوین بیا تاسو دلته پورته جمع کېږي، په دغه ځای کې جمع کېږي. دا کوین بیا تاسو دلته تاسو پورته جمع کېږي. دلته تاسو ته لیکلي هم دي ویډرا، یعنې دغه دی دلته تاسو ته لیکلي دي چې تاسو باید $10 پوره کړئ، چې ما تقریبا $5.1 پوره کړي، چې همدغه ریفرل له لارې تاسو هم پوره کولی شئ. کله مو چې پوره کړل دلته به تاسو بیا په ویډرا باندې کلیک ورته وکړئ. نو دغه یوه د کار کولو طریقه. اوس د KYC طریقې ته راځو. اوس به موږ په دغه گیم کې KYC کوو، چې KYC دومره زیاته مهمه ده. که تاسو دغه ویډیو د دې لپاره پلې کړې وي چې دغه گیم نه تاسو پیسې وګټئ، نو ضرور باید په دغه گیم کې KYC وکړئ. چې KYC ونه کړئ تاسو ته پیسې نه درکول کېږي. KYC هم دومره سخته نه ده، اسانه ده چې تاسو نه عکس یو داسې څو شیان غواړي. نو د KYC لپاره به دلته تاسو په دا پورته چې کوم د خپل پروفایل ښکاري، نو د دې لپاره به دا پورته په خپل پروفایل باندې به کلیک ورته وکړئ. نو دلته به تاسو دا پروفایل اپشن ته راسئ، دلته ورکوم. دغه پروفایل ته به تاسو راسئ، په دې باندې به کلیک وکړئ. نو دلته تاسو نه دا ډول صفحه راځي. دلته لومړۍ خانه کې دلته KYC باید د لومړۍ خانه کې تاسو نه یو عکس غواړئ. تاسو باید دغه گیم ته یو عکس ورکړئ. له ګالري نه یو عکس ورته راواخلئ. نو زه ګالري ته ځم. ما خو الریډي عکس ورته اپلوډ کړی دی، خو زه تاسو ته صرف درښیم. نو دغه عکس دلته به عکس مو چې کله انتخاب کړل، دومه خانه کې جنډر انتخاب کړئ. دلته تاسو میل انتخاب کړئ چې ما الریډي انتخاب کړی دی. نو او دغه درېیمه خیطه کې تاسو نه یو دغه غواړي، تاریخ غواړي. که دلته تاریخ غواړي، زما په نظر دلته تاسو 2000 تاریخ ورته ورکړئ. چې کله مو تاریخ ورکړ کنفرم کلیک وکړئ. نو دغه 4مه خانه کې تاسو نه یو ID غواړي، چې دغه ID کې داسې خاصه نشته. او دلته د بله چې نښه کې مې ورته وکړه دغه خانه کې هم تاسو نه یو دا مې یوزر نیم دی که څه دی دلته. او دلته لاندې تاسو نه باید دغه ځای کې باید تاسو یو دغه کله مو چې دلته کلیک ورته وکړ دلته هم داسې خاص څه نشته. او دلته لاندې باید تاسو خپل یو پرسنل نوم ورکړئ. کله چې دلته مو نوم ورکړل، ما الریډي یو نوم ورکړی دی، خو زه صرف تاسو ته درښیم. کله مو چې نوم داسې یو نوم ورته جوړ کړل، زه یو نوم جوړوم.
نو د کله مو چې نوم جوړ کړل دلته به بیا تاسو په دغه کنفرم باندې کلیک ورته وکړئ. نو دغه ته وایي KBC ملګرو چې ډېر اسانۍ سره موږ KBC وکړه. کله مو چې KBC په دغه طریقه سره وکړئ انشاءالله چې تاسو بیا د هر ریفرنډ په راوستلو سره له یوه څخه نیولې تر $1.5 ښه پیغام ګټلی شئ.